زهر دې کې دا وایم چې پلار به ښه حاجي وي، دوه حجې به کړي، عمرو ته به مځي او تسبیح به ملاسو کې وي، لیکن د کور 15 بچي دي ټول انګریزي سکول ته متوجي کړي. واړه واړه بچي کوټ پتلونه ورته چولې، او بعضې بدقسمته استادان دا د پرایویټ سکولونو ماشوم ته وایي ټای به دې مچولي. ما خپل کلي کې استادان منع کړل چې خدای مو غرق کا، دا پرایویټ سکولونه مو جوړ کړي دي، وړوکي بچي ته ټای ولې اچي؟ ټای لوی سړي ته اچولم جرم دی. تاسو ګورئ زموږ ججان وکیلان ACDC دا ټای اچولي، خبرې دا ټای څه شی دی؟ دا ټای د عیسائی عقیدې نښه ده. عیسایانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام موږ پانسي کړی دی. عیسایانو دا عقیده ده چې زموږ پیغمبر پانسي شوی دی، او یهود وایي موږ پانسي کړی دی. یهودیان په خپله سینه لاس دي چې عیسی علیه السلام دا موږ درته پانسي کړی دی. عیسایانو وایي تاسو ډېر ظالمان یئ، هغه تاسو په سولۍ ښېګولی دی. تاسو د دوی په ګرجو داسې نښه ګورئ، یا د دوی په ګاډو باندې دا نښئ، دا صلیب دی، دا صلیب دی. د عیسایانو د یهودیانو د دواړو متفقه مطلب دی چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی. او زموږ نه مسلمانانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام الله تعالی جون دی، د آسمانونو ته برخېګولی دی. علماء کرام ناستی، حفاظ ناستی، قرآن وی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. د عیسی علیہ السلام نه دی وجلې، د عیسی علیہ السلام په صلیب نه دی ښېګولی، په دې باندې اشتباه راغلی ده. بل رفعه الله الیه، الله تعالی عیسی علیہ السلام ژوندی اسمانونو ته ښېګولی. زموږ دا عقیده ده. او د رسول الله مبارک احادیث تواتر ته رسیدلی دي چې عیسی علیه السلام به راکوزیږي د قیامت نه مخکې د دمشق د جامع مسجد په مشرقي مناره باندې، او هغه به بیا د رسول الله مبارک دغه دین خورئ، او مهدي علیه السلام به ورسره ملګری شي. عیسی علیه السلام به راکوزیږي، دا زموږ عقیده ده. شاه انورشاه رحمت الله علیه چې ډېر لوی محدث تیر شوی دی، هغه په دې باندې کتاب لیکلی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، او تمام هغه روایات جمع کړي دي کم کې چې د عیسی علیه السلام د نزول ذکر دی. نو دا ټای انګریزان دې دپاره اچوي چې دا د خپلې عقیدې اظهار کوي چې موږ دا عقیده لرو چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی. یو مسلمان ته څه مناسب چې هغه د عیسایانو نه خپلې غاړې ته اچوي؟ پوهېږي اړو نه چې هلکه ته دا ټای څه دپاره اچې، او بیا وړوکي ماشوم ته یې ولې اچوې؟ خو پاک دی. نو بعضې بدقسمته سکولونه چې هغې کې وړو بچو ته د بچپن نه لګیا دی د انګریزیت د صلیبیت هغه درس ورکوي، د دې مدرسو نه خپل بچي وساتئ. بچې راولېږه جومات ته چې قرآن مجید یاد کړي. خدا الله تعالی احسان دی، بلا دینی مدرسې جوړې شوې. موږ هم انګریزۍ نه منع کوو، لیکن بچی نه انګریز مو جوړو.